دې کې نن چې دا کم تاسو دا وینئ دا کلتوري ماښام جوړ کړی د دې خاص مقصد چې کوم دی ډېر موږ په شاته پاتې شوي زموږ چې کوم کلچر دی هغه ډېر سخت ډیمیج شوی و خو هغه اوس موږ دا کوم چې ینګ جنریشن ځوانان دي دوی په هغې باندې خپل دغه کړی دی په هغې باندې پوره فوکس کړی اوس هغه مخې ته دوباره راوړل غواړي مخکې داسې یو چې زموږ حجرې وي دغسې میلې به لګېدې په هغې کې به همدا کلتوري څیزونه موږ انجوی کول او په دغې باندې موږ هغې نه ښه مزې خوندونه اخیستل خو د هغې نه مخکې چې او د هغې نه بعد چې موږ باندې تاسو ته پته دغسې انقلابونه رال قسم قسم موږ ستونزو سره مخ شو نو د هغې نه بعد موږ اوس چې کوم سټوډنټ فیډریشن دی داسې د مومنت سټوډنټ فیډریشن موږ جوړ کړی یونین دی چې هغه اوس موږ د بنیادي کارونو سره سره خپل موږ کلچر چې موږ نه بالکل ډېر شاته پاتې شوی څنګه چې دا تاسو کولی نه دا بالکل اوس نشته دی څنګه دا نن تاسو اتڼ ولیدو دا زموږ په دغه کې نشته رباب منګې دا څیزونه مخکې به چې کوم زموږ حجرې سیسټم حجره کې به زموږ په شان ماشومانو ته موږ د پلار نیکونه اورو چې داسې پخوا به داسې حجره کې کېناستو داسې پروګرام به داسې دا نن چې تاسو څنګه دلته دا یو ماښام وینئ موږ په یو کال کې جوړو دا به مخکې زموږ په وطن کې په هر هفته هر میاشت کې باد کېده به اوس د بده مرغه موږ داسې جنګونه رال داسې قسم ستونزو سره مخ شو چې هغه څیزونه بالکل موږ نه شاته پاتې شو زموږ حجره سیسټم ختم شو زموږ چې کوم د ینګ کول دی هغه یو ځای کېږي نو مین وجه دغه ده که دا موږ سره چېرته هلته موږ سره دومره امن وی دومره موږ هر څیز داسې په ټایم په ټایم موږ ته میلاوېدی موږ به نن پېښور ته نه راځئ موږ به په خپل هلته په مومند جنسۍ کې موږ به په خپله مومند جنسۍ کې چې کوم دی د دغسې ماښام جوړ کړی وی زموږ به پکې پیغلو میندو خویندو کشرانو ټول به هغې کې راغلي وي پخوا چې به کوم نن د څلوېښت کاله مخکې زموږ په حجره کې به دغه رنګې د ټنګ ټکور رباب پروګرام کېدو زموږ مشران به راغونډ شو سپین ږیري به راغونډ شو هغوی نه به هغوی د دې کلي ښکلا او ښایست به یې اخیستو نو که په دغه سلسله کې وګورو موږ باندې چې کوم جنګ او ترهګري تېره شوله نو موږ په داسې طرف ته تللي چې موږ د دغه شي په جوړ نه خو انشاءالله زموږ کوشش دا دی زموږ اوس دا دي زموږ اخیر فدي دا دي چې موږ نوجوانان بیدار کړو په دې خبره باندې او واپس موږ د حجره د جومات موږ خپل کلتور واپس دوباره تازه کړو دغه ټنګ ټکور دی یا دغه رنګې چیلم به پکې پروت مشرانو به کې ناست هغوی به چیلم څکو نو دا زموږ ښایست د حجرې نو انشاءالله دا ښایست به موږ واپس د حجرو ته راولو د دې ځوانانو په محنت او په مشقت باندې اصل کې نوم د جنګ ورک شي خو زموږ مومند هم ډېر زیات ځپولي دي ډېر زیات موږ ستړي کړي زموږ تعلیمي هلې ځلې هغه هم خرابې کړي دي زموږ په کلچر باندې ډېر زیات اثرات دي بدرنګ جنګ غورځولي دي اصل کې دا جنګ چې کوم دی زموږ کلتور باندې ډېر زیات اثرات غورځولي دي د جنګ نه بعد زموږ کوم د یو چې کوم ځوانان چې دا زموږ کلچر هغه شانتې پېژندګلو نشي کولی زموږ په دې غرض دا خلک راټول کړي دي چې موږ په دې خال کې په دې کلتوري ماښام کې خپل کوم کلچر چې دی هغه ځوان کل ته واپس وروښي چې دا زموږ کلچر دی دا زموږ روایات دي دا زموږ رسم و رواج دی دې دپاره په دې مقصد باندې د خپل وطندار د خپل خلک راټول کړي